خزي چې کوم وخت انزال یا خلاصېدو ته نږدې شي نو څه محسوسوي او د انزال په اخیری لمحه کې هغوی څنګه خوند اخلي او کوم کارونه کوي. ډیر ضروری معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. درنو دوستانو د ټولو نه اول به دا خبره وکم چې ماشومان دا ویډیو مه ګورئ ځکه دې کې څه داسې خاص خبرې دي چې هغه د بالغو کسانو لپاره دي. نو قدرمنو دوستانو د یو واده کړي جوړې په منځ کې د کوروالي اړیکه نیول یو ډیر خاص اهمیت او رول لري. کومه ښځه او خاوند چې د کوروالي اړیکه په شوق سره نیسي نو دغه هم د یو ښه راحت او خوشحالۍ سبب کیږي. ډیر خلک چې کله ښځې سره کوروالي کوي نو د هغې خواهش ته هیڅ فکر نه کوي او نه د هغې د خواهش خیال ساتي، خو چې خپل انزال شي نو زر د ښځې نه را دې خوا شي. په یاد ولرئ چې ښځه هم زړه لري. که تاسو بیخي نه پوهیږئ چې ښځه کوم وخت کې خوند کې راځي نو لومبی دا چې کله د سړي انزال مخکې کیږي او کله د ښځې، خو اکثر د ښځې انزال مخکې کیږي. نو کله چې د ښځې انزال کیږي په دغه وخت کې په غیر اختیاري تور باندې د هغې د خولې نه زګیروي او یا چغه وځي او ورسره د ښځې د وینې فشار یا بلډ پریشر لوړیږي، په ځان باندې بې کنټروله کیږي، د زړه دړکن یې تیزیږي. دغه وخت کې کوشش کوي چې خپل خاوند په غېږ کې ونیسي او کوشش کوي چې ښکلې کړي، خو د دې برعکس بیا سړي دومره خاص نښې نه لري، بس د انزال کېدو سره اخوا کیږي. نو قدرمنو دا معلومات مې در سره ځکه شریک کړل چې تاسو د هر څه ته خیال وکړئ. زیات خلک په دې باره کې فکر نه کوي او د ښځې د خواهش خیال نه ساتي او د هغې تر انزالېدو پورې صبر نه کوي او د هغې خواهش نیمګړی پرېږدي چې بیا وروسته د لوی بربادۍ سبب کیږي. یعنې دې کار سره ښځه هم د خاوند نه زړه تورې کیږي ځکه چې د هغې خواهش نه پوره کیږي. نو که دا معامله تر کال یا 2 کالو پورې او یا همداسې مسلسل وساتل شي نو بیا ښځه مجبوریږي او بل چا سره خپل عزت خرابوي ځکه چې کور کې ضرورت نه پوره کیږي. نو زیات ساده خلک په دې باره کې هیڅ فکر نه کوي. نو د ښځې انزال باره کې ډیر زیات خیال وساتئ. دوستانو دا وه د پښتو پوسټ چینل یو ویډیو چې دا معلومات مو تاسو ته راټول کړي. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که غواړئ په آینده کې تاسو له همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ نو همدا اوس زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.